یو حاجي صاحب و د پاکستان یو چا یې راته خبره کوله، وایي دغه حاجي صاحب سره د موږ څه ملګرتیا او تعلق و. نو وایي د حاجي صاحب یو ورځ راته یو ډېره نااشنا خبره وکړه. د حاجي صاحب وایي کله چې زه حج ته تلمه، نو په دې خلکو کې دا عادت وي چې کله یو څوک حج ته ځي نو بیا څوک ورته وایي چې د نبي علیه السلام روضې ته زما سلامونه ورسوه، څوک ترېنه دعاګانې غواړي، څوک یو څه او څوک بل څه. په دې کې زما یو دوست او ملګری ووایي هغه شیعه و. وایي دغه شیعه ملګري مې راته یو کاغذ راوړ چې دغه کاغذ د ما چې دی دا به خلاصوي نه، دا به تا سره امانت وي. کله چې د رسول الله السلام روضې ته ودرېدې نو د رسول الله السلام روضې ته به دغه کاغذ وغورځوي. بس همدومره کار وکړه زما لپاره. بس وایي دا کاغذ مې د ځان سره یوړو حج ته. کله مې چې د حج مراسم پوره شو، مدینې منورې ته لاړم او مدینه منوره کې د رسول الله السلام روضې ته مازدیګر او ماښام وخت دی، د رسول الله السلام روضې ته ودرېدم. دا کاغذ مې راواخیستو او د دې روضې کې طرف ته مې وغورځوه، د پنجرې بیخ سره نږدې ولګېدم، دلته پاتې شو. د شپې وایي چې کوټې ته راغلم، ویده شوم. د شپې خوب ګورم چې رسول الله السلام او حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ، ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ، دا درې واړه یو ځای ناست دي. همدغه کاغذ د رسول الله السلام په لاس کې دی. رسول الله السلام د کاغذ خلاص کو، د کاغذ ګوري، نو د رسول الله السلام رنگ یو قسم تغییر غونته شو، داسې خپه غونته معلوم شو. زه لاړم په دې خوب کې ګورم چې رسول الله السلام رنگ تغییر شو. وی عمر رضی الله تعالی عنہ وربیک شو چې دا کاغذ یې وکتو، رسول الله صلی الله علیه وسلم ته څه خبره وکړه، خو ما د خبره ونه اوریده. وی رسول الله السلام ورته وی چې ته صبر وکړه چې علي رضی الله تعالی عنہ راشي. وی په دې کې ګورم چې علي رضی الله تعالی عنہ روان دی، هغه راشي. چې کله سلام علي رضی الله عنہ وغورځوي نو بیا رسول الله السلام ورته وی چې علي هغه خلک چې ډیر په تا باندې ځانونه مین بولي، هغه شیعهګان، هغې خو دغه داسې یو خط را لېږلی دی، ته دا خط وګوره. وایي علي رضی الله تعالی عنہ چې دا خط وګوري، وایي علي رضی الله تعالی عنہ په غوسه کې ولاړ شي. وایي رسول الله السلام ته وایي چې ای د الله رسوله، قسم مې دی په الله وي چې تر څو مې د دې سړي سر درته راوړی نه وي، تر څو به زه بیرته راونه ګرځم. وایي علي رضی الله تعالی عنہ ډیر په غوسه کې لاړ شو. څه وخت ګورم چې وروسته علي رضی الله تعالی عنہ روان دی، د یو سړي سر یې په لاس کې رانیولی، د رسول الله السلام مخې ته یې وغورځوه. وایي زه ډېر په هیبت کې او په ډار کې شوم، د خوبه راویښ شوم. چې د خوبه راویښ شوم، وایي د شپې راپاڅېدم، د رسول الله السلام د روضې طرف ته راغلم، د رسول الله السلام روضې په خوشو کې ګرځم. وایي هغه کاغذ مې پیدا کو، هغه کاغذ چې تر دې وخته ما نه و کتلی، نو هغه کاغذ مې پیدا کو، خلاص مې کو چې د کاغذ کې څه لیکلي شوي دي. وایي دا کاغذ مې چې وکتو، په دې کاغذ کې لیکلي وو، دغه شیعه لیکلي وو چې یا رسول الله، ستا ته مې د درتګ ډېر زړه کېږي چې تا ته درشمه، خو په دې څنګ کې تر سره دوه بوتان، نعوذ بالله، حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ او ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ یاد کړي وو. وایي دغه دوه بوتان چې دي، د دې د لاسه مې زړه نه کېږي چې ستا روضې مبارکې ته درشمه. نو دغه صرف دا خبره په کاغذ کې لیکلې وه. وایي زه خفه شوم چې دا دې څه بد وکړو، کاش چې د کاغذ دې مخکې کتلی وای. خو خیر، سفر د حج پای ته ورسېدو، کور ته راغلم. کور ته چې راغلم نو ملګري او دوستان د حج مبارکۍ ته راځي. نو په دې کې دغه شیعه چې کوم اقارب زمن او ورونه وو، هغه راغلل مبارکۍ ته، خو دغه شیعه چې کوم وو دغه مبارکۍ ته رانغی. وایي په دې ورونو نه مې پوښتنه وکړه چې ولې د حاجي صاحب چې دی هغه خو د ما ملګری و، هغه ولې نه دی راغلی، مریض دی او که څنګه؟ نو وایي دی راته ووایي چې هغه خو وفات شو. وایي ما پوښتنه ترې وکړه چې څنګه وفات شو؟ وایي هغه خو ډېره نااشنا واقعه وه، ډېر نااشنا وفات شو. وایي څنګه نااشنا واقعه وه؟ وایي هغه داسې وه چې د یو شپه چې د ماخوستن روغ و، څملاست ویده شو، سهار چې کوټې ته ورغلو چې سر یې نشته، سر چا ترې پرې کړی دی، په کوټه کې د ده جسد پروت دی، سر یې نشته، سر یې ورک دی. نو دغسې بس وفات شوی و. وایي بیا مې پوښتنه وکړه چې دا کومه ورځ وه، څنګه دا په کومه ورځ باندې داسې وشو؟ وایي کومه ورځ، کوم تاریخ چې دی راته یاد کړو. نو ما چې ځان سره فکر وکړو، بعینه همغه ورځ وه، کومه ورځ چې ما د خوب لیدلی و. نو دغه شیعه خبره دا راته یو داسې چا وکړله چې همدغه حاجي صاحب دته